السلام علیکم. د حیات خان ورلډ درنو لیدونکو، یوه بله ولسنامه د دې کیلیفورنیا د دې علاقې او دا ډېر ښکلي ښکلي کورونه دلته جوړ دي. نو دغه ځایونه درته ښیم. زما خوښ شو، نو ځکه موبایل ته مې لاس کوم چې یو بل ولاګ او یو بله ولسنامه سره شریکه کړم. دا داسې ښکلې خاموشه علاقه ده، مزیداره ښکلي ښکلي کورونه ده. د کورونو خواته مزیدار بوټي، داسې ښکلې محله غونه کې ده. نه پوهېږم د دې نوم به څه دی، نوم به هم زده کړم، خو بهرحال روان وم په لاره باندې ما چې دا بوټي موټي درته وښیم. دا اوس پکې یو بل ښکلی عجیبه غونې کې کور دی، داسې پخوانی، د ډېره پخوانۍ علاقه ښکاري چې ته د دې خلکو د کورونو له دا رنګ منګ او دا انداز داسې کلاسیک ورکړی که نه چې د سړي زړه وشي چې یاره دغه ځای کې مونږ خو نور څه نشته، خو بنده خښتو کورونه دې طرف ته ډېر کم عمر کېږي. دا پکې اوس د خښتو کور دی، دومره مزیدار او دومره ښکلی. بس زمونږ خو چې ښکلی ځای ووینو نو سړی وایي چې د بنده زړه وشي چې دلته سړی مقبره جوړه کړي که نه. مونږ خو بس دغه سوچ پکې زیات کوو، خو دغه خلکو ژوندکو د ژوند دپاره یې داسې ښکلاوګانې را جوړې کړي، مزیدار ځایونه. دا اوس منور مخامخ شو. مونږ وایو زمونږ فلانی ښکلی دی او فلانی ښکلی دی. ښکلاګانې دلته هم شته او دا خلک په قدر هم پوهېږي، دې وي ساتي. زمونږ قدرتي ښکلي دي او مونږ برباد کړل. دا ځایونه دې خلکو ښکلي کړي دي په خپل حکمت او په خپل محنت. په دې وجه د سړي د خولې نه هسې وځي چې واه. دا ډېر خوند په دې اونو باندې هم دی که نه. دا تاسو ګورئ کې بلډینګ خو سړی ډېر دغه بلډینګ جوړ کړي شو ورسره چې ونه ورسره نه وي که نه. ونه خو د ژوند ښایست دی، خو بس مونږ یې دشمنان یو او ډېر غټ دشمنان یو. خاص کر مونږ د خپل پښتانه د خپلو غرونو د جرړو دشمنان یو. خدای دې په مونږ کې دغه توان او دا لیاقت زیات کړي چې مونږ د وطن ونه چیړو. دا خلک لګیا دي، خپل د کور د چاپیرچل صفایانې کوي. دا وګوره وړوکی پارک د کور مخې ته یې ځان له جوړ کړی دی. ډېر مزیدار او ډېر ښکلی ځای دی. نو داسې ځایونو ته زه ډېر زیات خفه کېږم، ډېر مې خوښېږي. نو دا علاقه چې ده نو دا په امریکا کې په کیلیفورنیا کې دا اوس چې مونږ کوم ځای دی ته وایي روز ویل. نو ویلي ورته وایي او ویل ورته وایي. مونږ چې څنګه وایو که نه چې یوه علاقه دې ته وایي د ګلونو علاقه. که واقعي چې دغه چاپیرچل ته یې وګورې نو ټول ګلان دي. خلک راوتلي دي، مازدیګری ښایسته کوي خپل. داسې ښکلی د سیند غاړه ده. په ولسنامه کې در سره دا هم شریکوم او لږ وم ګرځم 7 کیلومتره، ځکه چې دا پوره ونې چې ده نو دا مې په سفرو کې وه. خدای دې وکړي چې په دې ځای دا نظارې مو خوښې شي. راسره اوسئ ښه. دا یې د سیند غاړه ښکلې کاڼي یم چې مزیدار
ځایونه دې خلکو د سیل له جوړ کړي هلن کې دا دومره ښکلی ځای به نه خو بس لږې غونه کې اوبه دي او چاپېره تې آبادي ده او بس دا خلک یې ښکلی پاک ساتي یو مزیدار ځای دی او دا یې نقشهګۍ ده دا یې نقشه ده ډیم غونه کې دی که نه نو ښکلی ځای دی او بس تاسو ته دی در ورسېږي د حیات خان ورلډ د لارې په ولسنامه کې دلته باقاعده دیو دا احکامات ورکړي چې دلته دا چل دی دا دی هغه دی او دا خلک سیلونو له راځي خپله کډی د ځان سره راوستي سیل هغه څه سامانونه چې وي چې پکار یې چې دوی پکې ښه محسوس کړي او یو ساعت نیمې ښه تېر شي نو دا یو پارک دی د سیند غاړه ده پارکینګ دی خلک دي ولس دی آرامي ده امن دی سوکالي ده روزګارونه دي او د چا په چا کې کار نشته نو ځینې څیزونه یې بد دي چې لکه ډېر د تنهایۍ غوندې کې ژوند دي خو که څوک وغواړي نو ځان له خپل د طبیعت ملګري او ځان له حجره او ځان له د ناستې ولاړې بهانې جوړولی شي زه دا د 2.5 کیلومتره وګرځېدم او څه کم 2.5 خو دا به زه د خیره سره نن مې ځای پیدا کړی دی نو کوشش به مې دا وي چې زه 1 ګنټه خامخا وګرځم دا مازدیګری دی خلک راغلل د سیند غاړې ته دلته به ستړي شي خپلې قصې به وکړي بیا به ځي په ارامه به وده شي او زمونږ غونې نه دی چې سهار وده کېږي بدبختۍ زمونږ دغه دي دوی په وخت وده کېږي او په وخت خپلو کارونو له پاسي هی دا چې اوس زما سره داسې تکړه کیمرامین وی او دې ځایونو کې موږ ښکلې ویډیوګانې جوړې کړې زه به بیا هم کوشش کوم چې یو څه د خپلو سندرو کلیپس دلته واخلم او دا ځایونه زموږ سره په سندرو کې تلپاتې پاتې شي خو دا ولسنامې د لارې تاسو ته ښایم هم چرمښکۍ پکې منډې وهي السلام علیکم د ولسنامې درنو لیدونکو سلیمان را سره په امریکا کې د سمندر په غاړه باندې ملاقات وشو او دا څو ورځې موږ په رابطه کې وو خو یو بل مخامخ نه ولیدلی دوی هغه د استقلال د ورځې کنسرټ ته هم راغلي وو خو ډېر زیات رش وو نو سلیمان جانه هرکلی مننه ډېره زیاته ستاسو خدای دې وکړي چې تاسو په امریکا کې خوشحاله تاسو دیدار زموږ وشو خوشحاله خو وطن ته یې خو بس ته هم ولیدې زړه هم ډېر خوشحاله شو مننه ستاسو لکه وطن دلته هم ژوند څنګه دی ښه دی ښه دی الحمدلله بس ښه دی ماشومان او فامیلونه ټول ښه دي برابر دي الله ته خپله خوشحاله بس ښه او څومره وخته مو شو چې دلته راغلي ما خو لږ وخت کېږي دغه مونږ خو دا 2 کاله شو چې راغلو ها 2 کاله کې خو به ایله سړی ځای په ځای شي نو دلته داسې درسونه مرسونه او دا د شروع نه ما دلته خپله الکتریشن شروع کړی کالج کې هغې هغه درس وایي یو هغې درس وایم بس یو روزګار خو پکار دی ماشومان دې سم دي ته خپله خوشحاله یې شکر دی بل موږ هغه هاوس ریماډلینګ کوو ښه ماشاءالله نه اخلو بیا ریماډل کوو بیا دې خرڅوو خو یو روزګار دی روزګار دی یو بزنس کوو نو زه شکر دی سلیمان خان را سره دلته کې ولیدل او ما وی چې زه په خپله ولسنامه کې ځای هم کومه دغه هم ولوکړه لیک هم او دا لیک به ورته هم وښیم دا مې ورته ومښودو وخت په وخت مې ورته ومښودو دې ته مونږ د سیند غاړه وایو اظهار صاحب دې بل ملګري دې څه نوم دی افتخار نو زمونږ دپاره د افتخار ځای دی افتخار که نه نو دا په
سلیمان باندې هم د ننګرهار مینه ماته شوله او زمونږ د دغه مختلفو ځایونو د ولسوالو د کامې او د دغه کونړ او د دې ټولو هغه ملګري دلته کې شته نو وخت په وخت باندې ورسره چېرته دعا سلام وشي نو زه تاسو ته خوشحاله شم او تاسو باندې زموږ د وطن مینه ماته شوه موږ چې وطن راغلی دلته بس مازدیګری دی او دغه د سیند غاړه د موږ پکې ګرځو کلي مازدیګر نشته خو صرف مازدیګری دی یاره بس خپله ښه دی ښه وطن دی او ارامي ده او امریکې ته مونږ په دې هم درانه ګورو که نه چې زمونږ پکې په لکاو پښتانه دي نو چې زمونږ پښتانه په کوم ځای کې هغه که د سرو کافرو ملک ولې نه نو مونږ به ورته دعا کوو ځکه چې زمونږ پښتنو لی د سر ځای ورکړی دی پناه یې ورکړې ده ډوډۍ ورکړې ده محنتونه که هغه کوي هم خو په امن و امان دي پکې نو د دوی به هم خیر غواړو نو راسره اوسئ دا لیک درته هم ښیم سلیمان مې درته هم وښودو او ولسنامه ستاسو د وړاندې ده نوي نوي ځایونه درته ښیم کور مو ودان راسره اوسئ مننه بس زه هم دغه ګرځېده کوم او ګرځېده وجود له ښه دي تاسو یې هم کوئ زه چې کله هم د منډې ترړې پرېږدم نو ډېر زر زر غټېږم نو دا شاید دغه وجې چې زه ګرځېده پرېږدم نه او چې رانه کله هم پاتې شي نو بیا مې وجود ډېر زر پړسېږي که نه بس د خبرې مقصد مې دا دی چې تاسو هم خامخا ګرځئ دا ګرځېده ډېر ښه کار دی او زه کله کله یوه خبره کوم دلته پکې یو دا شی مې ولیدو چې دا ته هم وښیمه منډې منډې وهي زه کله کله یوه خبره کوم چې څومره وګرځېدې دومره به وګرځې او چې څومره کېناستې دومره به کېنې او چې څومره څملاستې دومره به څملې نو ګرځېده باید وشي هر انسان د ورځې خامخا 8 کیلومتره ګرځېده وکړي دلته خو د مایلونو حساب دی موږ په کیلومترو باندې پوهېږو 15 مایله داسې 9 کیلومتره دا ګرځېده لازمي دي دا ښکلاګانې درته ښیمه راسره اوسئ